بسم الله الرحمن الرحیم. منګه الکانو په خپل د لیکچر کې په جنرال اډرسز باندې خبرې وکولې. ټایپ اپ آی پی اډرس کې منګه ویلې چې مطلب منګ سره پرایویټ آی پی پبلک آی پی. پرایویټ آی پی منګه ویلې چې دا منګ سره په لوکل ایریا نیټورک کې څه شي دي یونیک دي، او پبلک آی پی یعنی هغه دی هغه چې ترو انټرنیټ. ګورئ د دې د تاسو یو سمپل اگزامپل درکوم. انټرنیټ کنیکشن باید تاسو کنیکټ وي. زه دلته راځم سی ام ډي. په سی ام ډي کې زه ورته لیکم NS lookup space www ډاټ فار ایگزامپل زه ورته لیکم facebook.com یا youtube.com یا هر څه چې ورته لیکو. مطلب زما دا دی چې دا NS lookup په تلو باندې مونږ کولی شو چې د یو ویب سایټ هغه آی پی پیدا کړو چې دا په کوم آی پی باندې کار کوي. ګوره مونږ په پروتوکول کې ویلې چې د دې پورټ اډرس کې مونږ ویلې چې مطلب دا مونږ سره پروتوکول سي. مونږ سره چې د DNS ډومین نیم سیستم د دې پروتوکول وظیفه هم دا دی چې پورټ نمبر نیم ته کنورټ کې، نیم مطلب پورټ نمبر ته، یا مطلب داسې آی پی نیم ته کنورټ کې، نیم آی پی ته کنورټ کې. نو د دې پروتوکول کار هم دا دی چې مطلب تا ته وایي چې ظاهرا داسې ده او د دې شاته څه شی کار کوي، یو آی پی کار کوي. نو مونږ خبره داسې سمپل کوو. مونږ وایو که نه دلته چې مونږ وایو چې پبلک آی پی یعنې دا پبلک آی پی یعنې چې دي دا یونیک دي ترو انټرنیټ، ترو واین، ترو ګلوبل، دا مونږ سره یونیک دي. نو اوس مونږ وایو چې دا مونږ سره پرایویټ آی پی یعنې دي. البته په کلاس A کې پرایویټ آی پی یعنې د 10 نه والی تر یعنې دا 10 چې دی مونږ سره نیټورک پورشن دی. زه د نیټورک تاسو ته یو سمپل مثال درکوم. اوس به په کلاسز کې مونږ بیا دا خبرې کوو. نیټورک مطلب دا دی لکه زه صحیح ده چې دې کې نمبر زیاتې شوي دي نو دوی اوس دا چینجوي، خو اصل کې نیټورک چینجبل نه دی. یعنې مطلب که هر څه یوز کوي د بلې دستګاه هغه نه یوز کوي. مطلب زما د موبایل نمبر نه دی، څنګه موبایل اوس روشن دی 0999 دا د دې نیټورک آی ډي دی. یعنې مطلب 0999 باندې چې دی مونږ پوهېږو چې دا مونږ سره روشن دی. اتصالات چې مونږ راخلو 088 امټین چې راخلو 072. خیر چې اوس دوی بدل کړي دي، یعنې که بدل کړي وي نو دوی د نورو نمبرونو هغه خو نه استعمالوي که نه، د نورو نمبرونو دا سټارټ کې چې کوم نمبر سیده خو نه استعمالوي، مطلب بدل کړي دي. یعنې خبره دې پورې کوو چې مونږ که لاړ شو یو دستګاه ته ورته ووایو چې یاره مطلب 0999 216 دا زما نمبر دی، خو زما ته دا نمبر په اتصالات کې پکار ده. نو به درته وایي چې 088 16 تا ته به درکوي. یعنې دا سټارټ کې چې کوم شو دا مونږ سره نیټورک آی ډي شو چې دا نه بدلېږي، او دا وروسته چې شو دا مونږ سره څه شو هاس شو. یعنې دلته مطلب دا دی چې دا 10 پکې نیټورک دی. یعنې په دې دا مونږ سره چې دی 8 بیټه دی، په دې کې 8 بیټو کې مونږ سره 255 پورې آی پی یعنې دې کې دي 255 دې کې دي 255 دې کې دي. یا که مونږ داسې یو چې 8 جمع 8 جمع 8 نو 16 22 په توان دی، مطلب 2 په توان دی 22 چې دا مونږ ضرب که څونه آی پی یان راځي. دا اوس په آی پیانو کې تاسو ته وایم. یعنې دلته زه صرف دونه خبره کوم چې تاسو هر یو سایټ ادرس بار ته لاړ شئ. لکه تاسو سی ام ډي ته لاړ شئ، په سی ام ډي کې نه دی تاسو ورته ولیکئ چې NS lookup. زه اوس دا آی پی facebook.com زه اوس دا آی پی راخلم کنټرول سی او دې نه بعد دلته راځم کنټرول وي. انټرنیټ چون سلو دی، خیر کار به وکړي. نو ګورئ دې کې چې دی دا زموږ خپله لوکل آی پی اډرس خبره کوي، او دا چې دی دا موږ سره د دې آی پی دی. لکه زه اوس راځم زه ورته لیکم چې NS lookup space www ډاټ youtube.com. نو ګورئ دا د یوټیوب آی پی یعنې دي چې په دې آی پیانو باندې تاسو کولی شئ چې یوټیوب خلاص کړئ. هر یو آی پی چې تاسو راواخلئ په دې آی پی تاسو کولی شئ چې یوټیوب اکسس کړئ. یعنې مطلب مې دې کې دی چې د هر یو سایټ دپاره چې دی موږ یو آی پی لرو. نو دا آی پی یعنې چې دي دا موږ سره پبلک آی پی یعنې دي. اوس تاسو که نه زما یعنې خلاص زه ساده خبره تاسو ته کوم، زما د دې دونه خبرو نه مطلب دا 2 ټکو کې واخلئ لکانو. زما مطلب دا دی
چې اوس دغه آی پی ته په لوکل ایریا نتورک استعمالولای شي. لوکل ایریا نتورک کې به ته ښه کمیونیکیشن کې، خو چې کله ته یو سرور ته مطلب انټرنیټ تاسو ولري، هغه انټرنیټ نه کته استفاده کوي او بیا غواړي چې ته په یو نتورک کې مطلب یو نتورک ممبر اوسې او ته غواړي چې دغه نتورک انټرنیټ ته اکسس کړي او تا دلته پبلک آی پی استعمال کړي، نو بیا ته انټرنیټ نشي اکسس کولای. دا وګورئ لکانو دلته فیسبوک آیکن راغی، دلته فیسبوک راغی، یعنی مطلب فیسبوک ما په هغه آی پی تاسو ته خلاص کړ. نو موږ سره هر یو ویب سایټ شاته خپل یو آی پی لري. هغه آی پی موږ څنګه معلومو؟ نو موږ هغه آی پی معلومو د ان اس لوک اپ کمانډ په تلو باندې. انټرنیټ کنیکشن به موږ سره وي، نو موږ کولای شو چې د یو کمپیوټر آی پی معلومه کو، د یو ویب سایټ آی پی معلومه کو. نو دلته صرف دونه ز تاسو ته ملکانو چې موږ چې دا پرایویټ یعنی دی آی پیانو نه علاوه چې څومره آی پیان دي کلاس A کې لکه یو نو واخله تر نه پورې، همداسې کلاس B کې، همداسې کلاس C کې. نو که چېرته تاسو یو نو واخله تر نه پورې چې دی موږ سره دا څه شی دي، دا موږ سره پرایویټ آی پیان دي، پبلک آی پیان دي، او لسو نو واخله تر دا ټول پورشن پورا کې 255 پورې. اوس دلته آی پیانو کې وایو دا موږ سره هاست یعنی مطلب دا موږ سره تر دې پورې هر یو بیت موږ سره 255 پورې آی پیان لري. نو خبره دې پورې درته کومه چې دا زمونږه پرایویټ آی پیان دي، په لوکل سایت کې یونیک دي. تاسو کولای شئ چې څومره پرایویټ وي څومره پبلک آی پیان وي هغه ټول تاسو په لوکل ایریا نتورک استعمالولای شئ. خو که کله مطلب مونږه تھرو انټرنیټ کنیکشن کو کنیکټیویټي راوړو بیا به دا مسله ورکړي. کوم خبره کو په کایند اف آی پی اډرس باندې لکه یو موږ سره آی پی ورژن 4 دی، یو موږ سره چې دی یو موږ سره آی پی ورژن 4 دی، یو موږ سره آی پی ورژن 6 دی. زمونږ ټارګټ چې دی لکانو آی پی ورژن 4 دی او آی پی ورژن 6 چې کوم دی دا به بیا تاسو ته په سی سی ان او ام سی سی او تاسو کورسز دی بیا به الته ډیسکس کوو، مطلب الته به بیا تاسو ته دا کار ډیټیل کې کوي. راځو موږ وایو چې آی پی ورژن 4 څه شی دی. ګورئ آی پی ورژن 4 موږ سره چې دی دا موږ سره چې دی د کې خاني دي. لکه موږ اوس غواړو کنه چې یو کمپیوټر ته آی پی اساین کو، دغه چوکاټ یا دغه فریم یا دغه ټیکس باکس چې ما راخیسته دا پریکټیکل موږ ګورو. موږ څنګه کولای شو چې خپل کمپیوټر ته آی پی اساین کو؟ خو دې نه مخکې چې آی پی اساین کو نو موږ باید په آی پی باندې ځان پوي کو بیا آی پی اساین کو. خو زه اوس صرف زما د ټیکس باکس ته تاسو ته رن ته براشي پرن کې به تاسو ولیکئ ncpa.cpl انټر وکئ. تاسو ته ډایرکټ خپل ایترنیټ چې تاسو کوم لاین کارت دی هغه تاسو ته راځي. اوس غوځو چون وای فای سره کنیکټ یم نو زما وایرلیس کارت انیبل دی، لوکل ایریا نتورک سره خو زه نه یم کنیکټ چې مطلب دا ما سره انیبل شي، خو موږ آی پی وغیرہ ورکولی شو. دې لار نه هم کولی شو. همدا کمانډ تاسو په سی ام ډي کې هم لیکلی شئ. سی ام ډي ورته ولیکئ ncpa.cpa.cpl انټر، مطلب تاسو سره ډایرکټ هغه خلاصیږي. خپل لاین کارت ته تاسو ځئ یا تاسو کنټرول پینل ته لاړ شئ په هغې کې نتورک کنیکشن په نامه باندې کمانډ باندې کلیک کې هم راځي، یا دلته دې باندې رائټ کلیک کوئ اوپن نتورک یا انټرنیټ سیټینګ په دې باندې هم کلیک کولی شئ، یا په دې کلیک کوئ دلته هم تاسو سره راځي نتورک ان انټرنیټ سیټینګ په دې باندې به کلیک کوئ او په دې کې به ایترنیټ ته چیک ولګوئ او دلته چینج اډاپټر اپشن ته به راشئ او په دې کې به چینج اډاپټر اپشن او دې نه بعد ایترنیټ ډبل کلیک یا رائټ کلیک پراپرټیز ته به لاړ شئ او په دې کې چې دی موږ آی پی ورژن 4 باندې کلیک کوو او د دې پراپرټیز ته راځو. تاسو ګورئ د هرې خانې ته موږ آکټیټ وایو. دا به زه کلوز کړم. د هرې خانې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ آکټیټ وایو. دا موږ سره په ډاټ باندې جدا شوی. دغه هر یو آکټیټ چې دی دا موږ سره 8 بیټه دی او په دې هر یو 8 بیټو کې موږ سره 255 پورې آی پیانې راتلی شي. نو دلته وګورئ هلکانو موږ دې ته موږ آکټیټ ویلی شو او دا موږ سره ډاټ په تلو باندې جدا شوی دی. هر یو آکټیټ کې موږ سره 8 بیټه وي او هر یو آکټیټ چې دی موږ سره دا د 0 نه تر 255 پورې آی پیانې لري. موږ سره چې دی دا نیټورک پورشن او هاست پورشن لري. هاست نه مطلب دا دی چې دا زمونږ پی سیانو ته آی پیانې دي، یعنی مطلب هغه آی پیانې چې موږ یې کمپیوټر ته اساین کوو. او نیټورک پورشن هغه دی چې په دې کلاس کې ما دا نیټورک واخیسته، نیټورک ما سره چینجبل نه دی، یعنی په سٹارټ کې چې دی موږ سره هغه نیټورک دی خو هر یو کلاس کې بدلیږي. کلاس A کې اولینی موږ سره نیټورک دی، یو نیټورک دی 3 هاست دي.
کلاس B کې چې دی دوه نیټورک دي دوه هاست دي کلاس C کې چې دی موږ سره درې نیټورک دي یو هاست دی داسې مخکې ځو دا یوز کلاسز کنسپټ په دې کې موږ سره کلاسز دي یعنی IP ورژن 4 کې موږ سره د کلاسز کنسپټ پروت دی او دا موږ سره براډکاسټینګ کې د دې کنفیګریشن اسانه دی IP یعنی نظر IP ورژن 6 ته شارټ دی راځو دینه مخکې چې موږ د IP انو کلاسز باندې خبرې وکړو په هغه کې بس موږ نورې مسلې ختمې شوې قانون دینه مخکې چې موږ IP کلاسز ته ځو زمونږ ذهن کې دا سوال راځي چې د IP چا جوړې کړې دي د IP یعنی څوک موږ ته راکوي دا پبلک IP یعنی موږ ته راکوي دا پرایویټ IP یعنی موږ ته راکوي دا څوک راکوي موږ ته ګورئ پروډکشن اف IP اډرس کمپنیز کم کمپنیان دي موږ سره چې دی یو موږ سره ITF په نامه باندې IETF دا موږ سره چې دی انټرنیټ انجینیرینګ ټاسک فورس په نامه سره یعنی د دې نه اخیستل شوی دی دا یو ارګنایزیشن دی دې ارګنایزیشن څه وکول په سٹارټ کې چې د IP کنسپټ راغی ډیزاین راغی سټرکچر یې منځته راوستو دا موږ سره د ITF کمپنۍ چې د IETF دې کمپنۍ موږ سره د IP ورژن 4 او IP ورژن 6 چې کوم دی دا دواړه IP یعنی موږ سره دی ډیزاین کړی او دا یو موږ سره یو ارګنایزیشن دی په دې کې چې دی IP ورژن 4 چې کم مطلب دوی لنچ کړلی موږ د دې چې کم سٹارټ ډیټ دی هغه موږ سره په 1981 کال کې و بیا دې کمپنۍ نه ایانا کمپنۍ ایانا کمپنۍ انټرنیټ اساین نمبرز اتھارټي دا کمپنۍ څه وکول د دې ITF کمپنۍ نه چې دی لکانو دا IP یعنی چې هغه د دې بنیاد کې خود د دې ډیزاین د دې سټرکچر جوړ کړ د دې ITF کمپنۍ نه دی ایانا کمپنۍ دا پرچیز کړي وای خېستلې او دا هم موږ سره یو اداره دی دې ته د IP ورژن 4 او IP ورژن 6 دواړه د چا نه واخیستلې د دې ایانا کمپنۍ نه واخیستلې دا فرام دی بل موږ سره چې دی د ایانا کمپنۍ بیا په دې باندې چې دی تقریبا 500 شاوخوا رولز ریګولیشن اصول په دې کې ولګول او هغه به امپلیمنٹ کړل لکه مطلب اصول دا دي چې موږ هر یو اکټیټ کې چې دی موږ سره اته بیټه دي پاتو بیټو کې چې دی موږ 255 نه زیات IP یعنی موږ نشو ورکولای د کلاس A خپل رینج دی کلاس B خپل رینج دی په دې کې دا نیټورک دی دا هاست دی مطلب ډیر اصول په دې کې خودل موږ چې کله موږ کمیونیکیشن کوو باید موږ د سیم کلاس استعمال کوو څه نشو کولای چې یو نیټورک کې لاس کمپیوټر دی یو ته کلاس A ورکوي یو ته کلاس B بل ته کلاس C نه چې په دې کې یو کلاس مطلب کوم چې سرور تاسو سره دی هغه چې کوم کلاس اخیسته دی هغه مطابق به ټول کمپیوټر ته IP یعنی اسان کې خو صرف نیټورک نه بدلې هاست پورشن به بدلې نو دی په کې دا رول کې خودل بیا د دې ایانا کمپنۍ نه چې د دینه د IP یعنی واخلې پرچیز کړلې دی په کې امپلیمنټیشن وکاوه او مطلب په دې باندې رولز کې خودل بیا د ISP یعنی چې تاسو ګورئ انټرنیټ سرویس پرووایډرانی چې دلته چې څومره دي بیا دا ISP یعنی چې دی مطلب دا وایي چې ما د افغان ټیلیکام نه انټرنیټ اخیستم خو چې تاسو د دې هغه شجره راوباسئ نو مطلب اصلي دوی د انټرنیټ چا نه اخیستل نو د دې بیرته هغه شجره چې د ایانا کمپنۍ ته دي نو ISP یعنی چې دی بیا دا ISP نه چې دی موږ کولای شو چې مطلب دوی چې دی IP چې کوم دی موږ سره IP ورژن 4 دی IP ورژن 6 دی مطلب موږ سره پرایویټ IP یعنی مشته دی پبلک IP یعنی مشته کوم ته څومره په کاری موږ بیا ISP نه خلو هغه موږ IP یعنی راکې نو دوی کمپیوټر کسٹمرز ته ورکې او نو مطلب دا شجره په دې سلسله سره روانه ده نو خدای وکړي چې په دې کې تاسو ته څه مسله نه موږ په IP ورژن 4 باندې خبره وکوله خو د IP کنسپټ چې راغی نو موږ ویل چې د دې د پروډکشنز یعنی مطلب د دې د بنیاد او هغه چا موږ ته راوستو نو په دې باندې موږ خبرې وکولې اوس راځو IP اډرس باندې خبرې کوو موږ IP ورژن 4 کې چې موږ ویل چې دا کلاسز کنسپټ لري موږ IP ورژن 4 دلته تشریح کوو صحیح ده په IP ورژن 6 کې چې موږ سره کلاسز کنسپټ نشته دی یا هغه IP یعنی موږ سره لانګ دی مطلب هغه کې چې دی IP یعنی انلیمیټډ دی یعنی کلاسز کنسپټ پکې نشته دی چې دونه لیمیټ دی هغه موږ چې دی په IoT کې انټرنیټ اف تھنګ چې کوم ورته وي په هغه کې هغه موږ استعمال او امپلیمنٹ کوي نو راځو خبره کوو په څه باندې په IP اډرسینګ IP خپل انټرنیټ پروتوکول یعنی IP معنا موږ سره چې دی انټرنیټ پروتوکول
IP address allow computer to send and receive information. ما تاسو ته ویلې چې IP خپله معنا انټرنیټ پروتوکول، یعنی دا په خپله یو پروتوکول دی. او په دې باندې موږ خبره وکړه چې پروتوکول موږ سره په خپله rule and regulations دي which is used for communication. So without protocol communication is impossible. موږ وایو چې پروتوکول موږ سره هلکانو په خپله دا رولز دي، ریګولیشن دي. تاسو ته ما ویلې چې آیانا کمپنۍ د ITF کمپنۍ نه د IP یانې پرچیز کړي، دوی په خپل رولز کېښودل، اصول یې کېښودل، پروتوکول یې جنریټ کړي، مطلب د هر شي دپاره دوی هغه رولز اصول کېښودل. نو اوس کله چې موږ دوه کمپیوټر خپلو کې کمیونیکیشن کوو، موږ سره زیات پروتوکول دي. نو دا کمیونیکیشن چې موږ کوو، ما تاسو ته ویلې چې دا تھرو IP کوو. تاسو ته ګوره ما NS lookup په تلو باندې فیسبوک IP راواخیستله، یوټیوب څونه سایډونه چې دي په خپله دا موږ سره یو پبلک IP استعمالوي چې هغه په تھرو انټرنیټ یونیک وي. مطلب دا IP فیسبوک استعمالوي، هغه بل څوک نشي استعمالولی، ته یې چېرته هم هغه نشي کارولی. نو اوس خبره درته دې پورې کومه چې دا وګوره زمونږ او د دې فیسبوک ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن کیږي، هغه سرور که هر چېرته دی، نو ګوره تھرو پروتوکول کمیونیکیشن وشو. نو هغه کوم پروتوکول په دې کې موږ استعمال کو؟ IP انټرنیټ پروتوکول. نو مطلب IP چې دی دا موږ د کمیونیکیشن دپاره استعمالوو. کله چې غواړو موږ په یو نیټورک کې کمیونیکیشن کوو، دوه کمپیوټرو ترمنځ شیرینګ کوو، د دې دپاره موږ IP نه کار اخلو. راځو خبره کوو IP addresses classification. IP موږ سره په 5 کلاسو باندې ډیوایډ شوی دی. یو موږ سره دی کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D، کلاس E. موږ سره کلاس A او کلاس B او کلاس C چې دی دا موږ په لاین او وین سیټ کې، او کوم چې موږ سره دی کلاس D چې موږ سره دا کلاس D. مطلب مې دې کې دی چې دا درې IP یانې چې دی لکانو دا موږ په لاین لوکل ایریا نیټورک او په واین سیټ باندې استعمالوو. کلاس D او E چې دی دا موږ په هغه کې نه استعمالوو، لکه مطلب لوکل ایریا نیټورک کې موږ دا نه یوز کوو. دا کلاس D چې دی دا ریزرو فار ملټي کاسټینګ. دا د CCNA ټاپک دی، هلته به بیا په دې کې تاسو ښه ډیټیل کې پوه شئ. او دا کلاس E چې دی دا ریزرو فار ریسرچ اینډ ډیولپمنٹ، مطلب دا الریډي ریزرو شوي دي د فیوچر پرپوز دپاره. نو راځو خیر دلته اوس یو ډسکس کوو. ګورئ موږ یو دایره رااخیستې دی، د دې مطلب دا دی چې کلاس A کې موږ سره IP یانې ډېرې زیاتې دي، یعنې په دې کې موږ سره که څومره غټ ارګنایزیشن وي، نو ته اوس وایې چېرې زه دې کې کوم کلاسز استعمال کړم چې تر څو پورې ټول ارګنایزیشن کې چې څومره پیسیانې دي، څومره امپلایز دي، مطلب دې ته زه باید IP یانې ورسوم. نو کلاس A کې چې دی ځکه موږ سره یو نیټورک دی او باقي ټول پکې هاست دي، یعنې مطلب ټولو کې موږ نورې IP یانې دي چې موږ یې کمپیوټرو ته اساین کولی شو. کلاس B بیا نظر A ته کم دی، کلاس C D E مطلب ګورې هغه بیخي کمې دي. ښه راځو کلاس A باندې خبره کوو. اوس ځان په IP یانو باندې پوه کوو چې IP څه شی دی. مونږ خو په دې ځان پوه کړو چې IP یاره د کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. که مونږ په یو نیټورک کې کمیونیکیشن کوو باید مونږ IP استعمال کوو. هغې باندې به مونږ پریکټیکل کلاس اخلو هلکانو، لکه څنګه چې په کیبلینګ کې کلاس واخیسته، شیرینګ به کوو، IP به اساین کوو، ټولو باندې به انشاءالله پریکټیکل خبرې کوو. ښه فارمټ اف کلاس A داسې دی لکانو چې مونږ سره اول پورشن چې دی نیټورک دی، یعنې اول پورشن کې چې دی مونږ سره 8 بیټه ټول آن دي، یعنې مطلب دا دی چې 255 IP یانې الریډي دې ته اساین شوي، یعنې نیټورک پورشن دی دا مونږ نشو ایډیټ کولی. نیټورک پورشن کې هر څه پوره دي، ورپسې 000 یعنې هاست یعنې دې ټولو کې ته IP یانې اساین کولی شي. بیا تاسو ته ما ویلې چې دا مونږ سره 8 بیټه دی، په دې هر یو بیټ کې 8 بیټو کې مونږ 255 پورې IP یانې لرو. نو اوس 8 جمع 8 جمع 8 22 کېږي. نو موږ چې دا ټول جمع کړو، لکه دلته مې تاسو ته لیکلي، سوري 8 و 8 14 14 او 8 40 چې موږ جمع کړو موږ فارمول لرو 2 په توان د 40 ماینس 2 دا 2 چې دی موږ ته د نیټورک دپاره وباسو. نو موږ سره تقریبا دومره IP یانې دي. دا څومره دی هلکانو؟ 14 کروړه 22,214 دقسې اډرسز پکې راځي، نو چې څومره دی نو مطلب موږ سره په دې کې دومره IP یانې راتلی شي. ګوره تا چې څومره غټ ارګنایزیشن موږ سره یې په دې کې موږ کولی شو چې
خبراحت کې پیانې اساین کو بل مونږ وایو کنه چې په دې کې چې کوم رولز دي مونږ سره یعنی رولز نو مطلب دا دی چې په دې آی پی ورژن 4 چې کوم دی د دغه آی پی ان نه دی مونږ سره دا ډیجیټل نمبر ته هم مونږ ته کنورټ کی یعنی مطلب زما دی کې د لکانو چې مونږ ویلې چې د دې فارمټ دا دی چې مونږ سره اولینې پورشن چې دی دا نتورک د نور مونږ سره خاص دی بیا مونږ وایو کنه چې په دې کې چې مونږ رینج پیدا کوو رینج مونږ داسې پیدا کوو چې دا خپل یو فارموله دی یو دوه څلور اته شپاړس دوه دېرش څلور شپېته یو سل اته ویشت نو په دې کې چې دی مونږ د اولینې بیټ چې دی دا آف کوو نو چې کله مونږ یعنی کلاس A د اولینې بیټ آف کو دا نور جمع کو نو موږ سره چې دا ټول جمع کو یو سل وویش نو موږ سره د کلاس A رینج چې د صفر نه واخله تر یو سل وویش پورې دی خو په دې کې چې موږ سره کوم ویلیډ آی پی ادرس دی ویلیډ آی پی ادرس چې موږ سره دی هغه یو نه تر یو سل شپږ ویش پورې دی مطلب څه شي یعنی موږ دا صفر آی پی او یو سل وویش آی پی نشو استعمالای صفر آی پی چې دی د نتورک ټیسټینګ لپاره موږ استعمالو او دا یو سل وویش د ډیفالت راوټر لپاره اساین کیږي ګوري موږ چې کمپیوټر ته آی پی ورکو لکه زه اوس دلته راشم نتورک ته زه اوس دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته ورکوم چې 0 ګورئ چې 0 مې څنګه ورکړه موږ ته وایي چې مطلب دا ویلیټ آی پی نه دی ځکه یو نه ته سټارټ اخیستی شي سپیس سره موږ کولی شو چې مطلب موږ بل پورشن ته لاړ شو دلته زه ورته ورکوم ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ دلته موږ وایو چې د رینج چې دی موږ سره اوس فرض که زه ورته ورکوم 10.0 ډاټ دا ما سره اولینی پورشن چې شو دا ما سره نیټورک شو 10.0.0 اوس که زه دلته راځم زه ورته ورکوم یو سلو وویشت نو ما سره وګوره دا نه اخلي میسج خو یې ما ته سوري یو سلو وویشت ګوره یو سلو وویشت هم ما سره نه اخلي ځکه ما ته وایي چې دا آلریډي مطلب بوک شوی دی یعنی موږ دا د ډیفالت راوټر لپاره استعمالو بل موږ وایو چې په هر خانه کې 255 نه موږ زیات آی پی ان نه لرو که زه چېرته دا 255 هم کوم ګورې ما ته وایي چې مطلب ته د صفر نه تر 255 پورې په هر اکټیټ کې ته آی پی ان اساین کولی شي بل موږ سره د لکه زه دلته راځم زما ورک 10 دا 10 ما سره چې شو مثلا زما نیټورک شو صحیح ده دا نیټ ډاټ 0.0 ډاټ فرض که زه ورکوم 1 دلته ما سره بل خبره کې سب نت ماسک دی ته وای د کلاس A سب نت ماسک موږ سره دا دی یعنی یو نیټورک دی نور موږ سره هاست دی یعنی نیټورک پورشن موږ سره الریډي کمپلیټ دی مطلب دا دی لکانو چې په د سب نت ماسک مطلب دا دی دا موږ ته وای چې ته کم کلاس یوز کې یعنی دا موږ ته د کلاس ایډنټیفیکیشن کې چې ته کم کلاس یوز کې نو خبره دی پورې درته کومه چې په دې کې موږ سره ویلیډ آی پی ان دونه دي او ټوټل موږ سره دونه آی پی ان دي او د دې کلاس A فارمیټ چې د موږ سره اولینې نیټورک د نور موږ سره هاست دي اوس په دې کې موږ سره نیټورک آی ډي دا شو لکه 10 دا نیټورک آی ډي شو دا مطلب موږ سره هاست دا موږ سره چې دا ګوره موږ سره 10.0 دا نیټورک آی ډي شو یعنی مطلب په دې کې موږ سره نیټورک آی ډي د هاست نشته دا بل چې دا ګوره دا ما سره نیټورک آی ډي دا یو ما ورک هاست شو دا موږ سره لاست آی پی ده دی یعنی مطلب دا 255 دی لکه دا سو دی 10.0 مثلا نیټورک تاسو هر څه اخیستلی شي د دې رینج د یو نه واخله تر یو سلو شپږ ویشتو پورې خو بیا په دې کې تاسو ته ما ویل چې پرایویټ آی پی ان کوم دي او پبلک آی پی ان کوم دي نو مطلب په دې کې موږ سره چې پرایویټ آی پی ان دي چې هغه په لاین سایت کې یونیک دي هغه 10 نه واخله تر یو سلو شپږ ویشتو پورې موږ تللی شو نو که دې نه ته ښکته اخلي مثلا یو دوه درې څلور پنځه شپږ خو ما تاسو ویلي چې اوس تاسو استعمالولی شي خو که سبا مطلب تاسو ترو واین سیټ کمیونیکیشن کوئ نو بیا مسئلې راځي یعنی انټرنیټ نه استفاده کوئ نو اوس داسې موږ ویلی شو چې دا زمونږ سټارټ آی پی شوه او 255 دا زمونږ لاست آی پی شوه یعنی مطلب موږ دونه پورې آی پی ان لرو صحیح ده او د دې سب نت ماسک موږ سره چې دی 255.0.0 سب نت ماسک موږ ته دا وایي چې ته کم کلاس یوز کې ته کم کلاس یوز کې منګه ویلې چې مطلب په دې کې موږ سره نیټورک آی ډي دغه
تاسو ته ګوره مونږه پرایویټ آی پی باندې خبرې وکولې په پرایویټ آی پی کې مونږه دا وپېژندل چې یاره مونږ سره په پرایویټ آی پی کې کلاس A چې دی کم رینج نه تر کم رینجه پورې دی. نو هلته ګوره مونږ ویلې چې د 10 نه واخله تر 255.255 ګوره مونږ سره په دې کې دا فارمول دی چې کله مونږ په دې کې هاست معلومه ویني آی پی یعنی مونږ لیکو چې مطلب 2 په توان دی مطلب 2 raised to the power 24. اوس خو دا 24 چې دی ما سره هاست یعنی په دې کې یو نیټورک دی نور ما سره هاست دی دا ماینس 2 تی ولې کو ماینس 2 د دې لپاره کو چې یو نیټورک آی ډي دی یو د براډکاسټینګ لپاره دی. نو دا الکانو پریکټیکل په دې کې مونږ کار کوو ان شاء الله په هغې لیکچر کې به بیا تاسو ته مسله بیخي نه وي. نو دا دوه مونږ ځکه ماینس کوو چې مونږ پکې نیټورک آی ډي او براډکاسټینګ لپاره دا راوباسو. نو اوس دلته چې دا فارموله چې مونږ راوباسو یعنی مطلب دغه فارموله د کوم ځای نه شوې دی مونږ وایو که نه چې په دې کې مثلا دا نیټورک چې مونږ سره اول خو ګوره ښه دا 8 بیټه چې مونږ ټول آن کو یعنی دا 8 بیټه مونږ سره آن دي. نو زه اوس که دا راواخلم کالکولیټر ته راشم ګورئ ښه CALC انټر اوس زه ولیکم چې فار اگزامپل یو سل اته ویشت جمع څلور شپېته جمع دوه دېرش جمع شپاړس جمع اته جمع څلور او جمع دوه یو درې. نو ګوره موږ سره ټوټل څونه کېږي 255 کېږي. یعنې د دې مطلب دا دی چې دغه نیټورک پورشن نه دی دا که موږ ټول آن کړو دا موږ سره یو سټنډرډ ویلیو ده دا موږ په خپل نفس کې ضربو لکه موږ سره یو په یو کې دوه دوه په دوه کې څلور څلور په دوه کې اته اته په دوه کې شپاړس شپاړس په دوه کې دوه دېرش دوه په دوه کې څلور دوه دېرش په دوه کې څلور شپېته څلور شپېته په دوه کې یو سل اته ویشت. اوس دا یو رینج موږ سره شو. اوس موږ وایو که نه چې موږ د هر یو کلاس رینج معلومو نو موږ به څه کولی کانو موږ به دا کوو چې په دې کې که موږ رینج هم معلومو که هر څه معلومو موږ دا د اول آکټیټ د اول کور نه معلومو. څنګه د اول کور نه معلومو موږ وایو که چېرته موږ د کلاس A رینج معلومو نو اول به پکې آف وي. ګوره فرست بیټ از آف remaining bit are on اولینی بیت باید په دې کې موږ آف کو دا چې آف کو دا نور ټول جمع کوو نو موږ سره یو سل اوویشت نو موږ وایو چې دا زیرو چې دی ځکه دلته چې موږ ماینس 2 وایو دا زیرو چې دی دا زیرو موږ سره د نیټورک آی ډي دی ټیسټینګ دپاره دی دا بل موږ سره چې دی د راوټر ډیفالټ آی پي دی. نو په دې کې ویلډ آی پي موږ سره یو سل شپږ ویشت نه تر یو نه تر یو سل شپږ ویشته پورې ځینې کتابونو کې تاسو ته یو نه تر یو سل شپږ ویشته پورې ځینې نه تر یو صفر نه تر یو سل ویشته پورې. نو مطلب چې په دې کې تاسو که دا رینج هم واخلئ او که دا هم واخلئ مشکل نشته دی دا دواړه د دې رینج دي. نو ګوره موږ رینج څنګه پیدا کوو د داسې پیدا کړه چې دا نیټورک پورشن نه دی دا موږ ټول چې آن کړو نو موږ چې دا په بیس 2 کې ضربو نو موږ سره دا عادت لاسته راځي 255 پوره شول. اوس که زه کلاس B ته راځم د دې سټارټ دا نیټورک آی پي ده ځکه پرایویټ آی پي نه ده ښیم هغه پبلک نه ښیم نو پرایویټ کې 10.0.0 دا نور خو هاست دی ما سره دا نیټورک آی ډي شو هاست چې دی سټارټ آی پي 10.0.0.1 دې کې 255 دې کې دا یو ما ځکه کم کړه 255 هم واخلې مشکل خو دا یو د براډکاسټینګ لپاره دی. د سبنیټ ماسک د سبنیټ ماسک مطلب دا دی چې موږ ته دا معلوموي چې تاسو کم کلاس یوز کوئ ځکه 255 مطلب دا دی چې کلاس A فول دی. ګورئ زه راځم زه آی پي اساین کوم سټارټ ncpa.cpl انټر مې کړو دلته ګورئ ما ورته ورکړه 10.0.0.1 ګوره ماته راکړه سبنیټ ماسک 255.0.0.0 زه دلته صحیح ده ورکولی شم چې فار اگزامپل 9 پبلک آی پي ورکوم بیا ماته همغه سب خو چې کله مطلب موږ دا موږ سره پبلک آی پي شوه دا یونیک دی تھرو انټرنیټ واین سایټ کې دا موږ سره یونیک دی نو بیا هلته مسله ورکوي. نو ګوره سبنیټ ماسک نه مطلب دا دی چې ته کم کلاس آی پي استعمالوي. ها کلاس B فارمټ څه شی دی لکه نو کلاس B کې موږ سره اول موږ سره دوه نیټورک دي دوه هاست دي یعنی دا موږ سره نیټورک دی دا موږ سره نیټورک دی او دا موږ سره هاست دي. اوس په دې کې چې موږ د کلاس B رینج پیدا کوو څنګه به پیدا کوو نو موږ په دې کې چې دی اولینی بیټ آن کوو
دویم بیت آف کو ځکه کلاس بی ته راغلو کنه ګوره موږ وایو چې فرست بیت از آن سیکنډ بیت از آف او ریمینینګ بیت الریډي آن بیت وي نو چې دا موږ آف کو دا نو ټول جمع کو نو موږ سره څو کېږي 191 نو د کلاس بی رینج هغه موږ سره 120 شو کنه نو 128 نه تر 191 پورې دا د کلاس بی رینج دی یعنی سٹارټ دا دی اینډ دا دی 128 نه تر 191 پورې په دې کې چې موږ سره هاست یعنی څونه آی پی دي دوه موږ سره هاست دي دوه نیټورک دي نو مطلب اته واته شپاړس نو موږ فارمول لرو 2 raised to the power مطلب 16 minus 2 نو په دې کې چې یو موږ نیټورک آی پی دی یو موږ سره چې د براډکاسټینګ لپاره دی نو دوه آی پی موږ په دې کلاس کې لرو سٹارټ آی پی دا د اینډ آی پی دا د سبنیټ ماسک کې دا دی ځکه زه اوس لازم زه اوس کلاس بی اساین کوم کلاس بی دلته ما ورته ورکړه مثلا یو سلو اتویشتو نه سٹارټ اخلو یو سلو اتویشت به زه ورکړم اپټین مطلب کله چې سرور نه موږ خپل ډیفالت آی پی چیسن کیږي یو سلو نهویشت ډاټ 0.0.1 نو ګوره چې زه تر اعظم ګوره دلته ماته سبنیټ ماسک شي راکې 255.255.0.0 یعنی مطلب سبنیټ ماسک موږ ته دا خبره کوي لکانو چې ته کوم کلاس یوز کوي په دې کې ګوره موږ سره دوه نیټورک دي یعنی الریډي موږ سره دا کمپلیټ دي دا چینجبل نه دي او موږ سره دا نور چې دي هاست کلاس سی کې موږ سره درې نیټورک دی یو هاست دی نو مطلب موږ چې د کلاس سی رینج معلومو نو اول بیت آن دویم بیت آن دریم بیت آف نور آن چې ټول جمع کو 223 نو هغه موږ سره 191 کې ختم شو کنه 192 نه تر 223 پورې موږ سره د کلاس سی رینج دی او په دې کې چې د موږ -2 چې کو مطلب یو موږ د نیټورک آی ډی لپاره او بل د براډکاسټینګ لپاره نو 245 255 مولي کې مسله نشته د دستی د چلته موږ استعمالو سٹارټ آی پی اینډ آی پی پرایویټ کې سبنیټ ماسک 255.255.255.0 دا موږ سره سبنیټ ماسک دی کلاس ډي او ای څه شی دی موږ سره لکانو کلاس ډي چې دی او کلاس ای چې دی موږ ویلې چې کلاس ډي چې دی موږ سره د دینه تر دې پورې رینج لري کلاس ډي موږ ملټي کاسټینګ میسیجینګ لپاره استعمالو موږ یو لیکچر واخیست په ان ګایډډ میډیا باندې کوم چې موږ سره د مایکروویو ډیشز دي دا ریډیو فریکوئنسي یعنی چې کوم دي دا موږ سره په کلاس ډي او ای کې مطلب کلاس ډي موږ سره یوز کوي چې کوم ملټي کاسټینګ کې براډکاسټینګ کوي لکه دا موږ سره چې د فیوچر یوز لپاره دی د دې رینج دا دی دا موږ سره د کلاسز دغه سمري دی ګوري کلاس A B C D E کلاس A چې د موږ سره دی یو نو واخلې تر یو سلو شپږويشت پورې یعنی مطلب هغه 0 وو چې د ما تاسو یو نیټورک آی ډی دی بل موږ سره د ډیفالت راوټر آی پی دی نو دا موږ سره چې د نور هاست یعنی په هر یو دا موږ سره اته بیت دی هر یو بیت کې موږ سره یو 0 نه تر 255 پورې آی پی یعنی د سبنیټ ماسک دا شو کلاس بی چې د موږ ویل یو 123 نه تر 191 پورې کلاس سی چې د 192 نه تر 223 پورې 240 نه تر 290 پورې 240 نه 245 پورې نو دا لکانو تاسو کلاسز دا تاسو آی پی اډرس او کبيام چاته مسله تاسو یو ګورئ ان شاء الله سره ډیسکس به کو پریکټیکل کار به وکړو کمپیوټر ته موږ څنګه آی پی اساین کو هغه باندې موږ ځان پوي کو چې مطلب موږ وزو انټرنیټ ته واغې نه بعد موږ زو کمپیوټر ته آی پی اساین کو سبنیټ پاس په خپل راځي نو ان شاء الله اسایننګ چې ده او شیرینګ کې بیا موږ هغه ډیټیل کې وایو هغه باندې بیا موږ ځان پوي کو چې څنګه